سلامونه او نیکی پیرزوینې یو ځل بیا په یو بله ویډیو کې ټولو ته هرکلی وایم. ډیرو ملګرو د افغانستان د 19 کلنې ملي لوبډلې د وروستیو لوبو د بایلات د لاملونو په تړاو میسیجونه کړي وو. رښتیا هم د بنګلادیش پر وړاندې د افغانستان د ملي 19 کلنې لوبډلې ماتې یا د لوبو بایلل هغه څه و چې د توقع خلاف و. موږ د دې لوبډلې نه ډېرې هیلې درلودې، خو متاسفانه په توپوهنه کې هغسې ونه ځلېدل لکه څنګه چې اړتیا وه او امید او هیله وه. خو بیا هم دومره ډیره زیاته د تشویش وړ خبره نه ده. هغه څو دلایلو باندې دا خبره کولی شو. لومړنۍ خبره دا ده چې 2020 کال زموږ کورونا وخوړ. کورونا د افغانستان کرکټ ته په 2020 زیږدیز کال کې یوازې افغانستان ته نه ټولې نړۍ ته یې ضربه ورسوله. خو د افغانستان غوندې هیوادونه چې دي دا بیا بیرته چې څنګه راپورته کیږي دغه حالت ستونزمن وي. موږ دومره چټک پرمختګ بیرته نشو کولی په یوه برخه کې هم که په موږ باندې معمولي شمال هم ولګیږي نو موږ ته ډیره صدمه رسوي. نور هیوادونه هغه د پیسو په زور باندې د اقتصاد په زور باندې په هره برخه کې بیرته په پښو ودرېدی شي، ډېر زر ودرېدی شي. لکه موږ UK ګورو، زه د دې ملک مثال ځکه ورکوم، زه دلته ژوند کوم. کارونه بیرته یو کال وروسته هره برخه کې کارونه بیرته نارمل حالت ته راغلي دي، خلک په کار کې مصروفه دي، هیڅ ډول اثر نشته د اقتصادي بحران. دا یوه غټه ضربه وه چې 19 کلنه ملي لوبډله ونه شوه کړی چې دغې لوبډلې په هغه وخت کې ښې لوبې کړی وی. د دغې لوبډلې لپاره څه کول پکار دي؟ دغه لوبډله باید لومړنی تر هر څه مهم کار چې دا لوبډله باید وکړي، د افغانستان په فرست کلاس سیالیو کې دغه لوبغاړي باید که د یو ټیم په توګه نه لوبیږي. زما هیله دا ده چې د 19 کلنې لوبډلې او ایمرجنګ لوبډلې دوه لوبډلې باید په فرست کلاس کې اضافه شي، په لیسټۍ کې اضافه شي. دغه دواړه لوبډلې که د 19 کلن په نوم نه لوبیږي، د ACB 11 د چیرمین 11 په نوم باندې موږ مخکې لوبډلې لري، دا باید دغه کرکټ وکړي. تر هغې چې 19 کلن ځوانان فرست کلاس کرکټ ونه کړي، هغه هم یو مکمل سیزن باید دوی وکړي. لیسټۍ باید مکمل سیزن وکړي. د شپږیزې په لوبو کې باید دوی ته ونډه ورکړی شي، په ولایتي سیالیو کې دوی ته باید ونډه ورکړل شي. په دغه طریقه به دغه لوبغاړي میچور شي. زموږ د لوبغاړو په وړتیا کې هیڅ شک نشته، خو موږ چې یو شی په دغه لوبو کې ما چې څومره تعقیب کړي دغه لوبې د بنګلادیش خلاف، دلته د لوبغاړو میچورټي نه وه. دوی میچور نه وو چې 50 اور گیم څنګه وکړي، 50 اوره څنګه ولوبئ. یوازینۍ میچورټي په دغه لوبغاړو کې نه وه. او بل مهم شی د کنډیشن خبره ده. تاسو به لیدلی وي چې استرالیا او نیوزیلینډ هم د بنګلادیش په کنډیشن کې ماتې وخوړې، ډېرې خرابې تاریخي ماتې وخوړلې. هغه کنډیشن بنګلادیش داسې جوړوي چې هلته په اسانۍ منډې نه جوړیږي. که زموږ توپ وهونکي لږه هم میچورټي هم لرلی، دوی دې نه مخکې ښې لوبې کړی وی. په کابل کې هغوی کرکټ او کیمپونه وکړه، خو هغه ډول کرکټ چې په کار یې نه ده شوی. دوی باید یو سیزن د افغانستان د کورني کرکټ مکمل ولوبئ. دوی که 2 میاشتې مکمل فرست کلاس کرکټ وکړي، لیسټۍ کرکټ وکړي، ولایتي سیالۍ وکړي، شپږیزه وکړي، نو دغه 19 کلنه لوبډله به بیا ډیره زیاته پیاوړې لوبډله وي. بل شی تر ټولو مهم ټکی درته وایم، په تیرو څو کلونو کې چې د افغانستان انډر 19 ټیم جوړ شوی، نو 19 کلن ځوانان پکې ډیر کم وو. اکثره به د 28 28 30 29 26 تر 26 کلونو به د اکثرو لوبغاړو عمرونه زیات وو چې د تاسو له انتقاد سره هم مخ شول. تاسو هم وخت نا وخت انتقادونه کړي، نړیوالو هم وکړل. واحده 19 کلنه ملي لوبډله ده چې عمرونه به 19 20 21 22 د دې نه د دې لوبغاړو کې زه فکر نه کوم که د چا عمر 40 پورې هم وي، خو نور د دوی عمرونه برابر دي. دا هم یوه مهمه خبره ده چې په اول ځل موږ دغسې ځوانان پیدا کړه چې هغوی کې موږ ښه ټیلنټ لرو. موږ یو ډېر ټاپ لیګ بریکر پکې لرو، نوید اظهار، موږ ښه فزبالران پکې لرو چې یما عرب و، احمد الله، احمد زی او همداسې په ننګیالی خروټ لرو، سمیع بلال پکې ده، داسې خال راونډران پکې دي. انشاءالله زه باوري یم چې دوی به په راروانو وختونو کې
ښې لوبې وکړي. یو هیله لرم د کرکټ بورډ نه چې دغه لوبډله باید وساتي، دغه لوبډلې باندې باید کار وکړي. یو نیم یونیک ټیلنټ پیدا کیږي چې موږ هغه کولی شو په لوبډله کې واچو، هغه ته موږ په دې لوبډله کې ځای ورکړو. نور د ډیرو خلکو د کوچنګ سټاف پسې ډېرې بدې ردې ویلې دي، دا ډېره بده خبره ده. هیڅوک هم خپله بدنامي نه غواړي، هیڅوک هم نه غواړي چې هغه افغانستان ته صدمه ورسوي. زه باوري یم چې په نورو سیریزونو کې، نورو وختونو کې به د افغانستان 12 کلنه لوبډله یا په ایشیا کپ کې ډېرې ښې لاسته راوړنې ولري، خو په یو شرط چې دغه لوبډله د افغانستان د کورني کرکټ مکمل سیزن ولوبوي. ډېره مننه.